د خیبر غزا او د ابو هريره رضی الله عنه ایمان راوړل مکمل تفصیل سره والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد دیجه پر خبر رسیدلې و چې جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام په مدینه منوره کې کله دار الخلافه جوړ کړه اسلامي حکومت او امیر وټاکل شو محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله خطونه شروع کړل اولنې خط د حبش بادشاہ د نوري سبب دیم خط جوریج ابن متا چې مقوقس نومېدو دریم خط به ولې کسرا بادشاہ سلورم قیصر هرقل او پنځم منذر ابن ساوا شپږم خدای چې به ولېګلو حوزه ابن علی له او هم خدای ولېګو رسول الله صلی الله علیه وسلم غسانی بادشاہ له او اتم خدای ولېګو د عمان بادشاہانو له چې دورونه او جعفر او عبدی په دې کې بعض خلکو خبره ومنه له چې انکار وکي چې اسه چل ور وکي د دین ورسره د هجرت هم کال د خیبر غزا پر منځ کړه خیبر د مدینه منورې نه شمال طرف له تقریبا یوصل 4 کیلومتر کې واقع دی د غرب د خوا کې کورونه دي باغونه دي ویلان دي به کورونه چې وسم په ماغه ځړ کیفیت باندې عربو پر خودلی چې خلک عبرت والی او تاریخ وګوري ډېر خطرناک خلک دلته وشدل يهود چې د مخکې د رسول الله په خلاف باندې کاروي کول او به د خشند صحابه په خلاف باندې زې بزې دشمنۍ نه جوړولې دا غزم شو واقع شو د محرم په د میش قانون درجه بر سلور میاشتو کې دین د اسلام موږ تاسو له جګړې نه منع کړیو چې غزل قعده د ذوالحجه د محرم د او رجب چې د بزرګي میش ورته ویلې شي نو رسول الله څنګه بده کې عملیات او اراده د جګړې شروع کړه دینه کومه الله منع کړیو او رسول قرآن کې ودا خبر راشي چې وسمه دې میش عزت باقی دی او کنه ظاهر دا معنی چې دا باقی دی رسول الله په حجۃ الوداع کې د خلکو له ویلې د ورځې د میشته د کالا او د دې احترام وکړو چې دا به تاسو باندې لازم دی د عزت خو چې کله د اسلام دشمنان په اسلام باندې برید کوي نو به اسلام د اجازه ورکړي دا کړه محرم میش ولې نه کړه رجب میش ولې نه ذوالقعده او ذوالحجه ولې نه تاسو به خپل دفاع کول شي کې په داخله بیت الله کې ولې نه يهود دا کارونه کول زیب زبانه اراده له جګړې لري رسول الله دا غوي د شور شغب د متوارد لپاره مجاهدین تیار کړل ذکر قریش سر د شو مثال د شو لکه سره او دیو خدای باندې قریزه او باندې نذیر د دې مثال د شو لکه وزري بنو غطفان الاحمق المطاع دا غوي د امیر قمقل چمدا څنګه تقریر وکړي نو لزر کسان د هغه جګړې ته تیار و د بل وزر او د عام کافرانو د بشان د فکو نبی کریم علیه الصلاه والسلام درجه بندي کوله چې کم راس الكفر اول غل گزار ورکول به ایسه د وزر مزر ته کټ کولی لکه عمر شبيري و وېداونه د بیخ نه اشتر پکار دی دا څنګه منځه کټ کول پکار نه نو د شي له گزار پکار دی چې پاغه مې د ټولو کافرانو د املا ماتيږي جرړه وېدا مسره چې کله وشو د رسول الله عادت داو چې هغه وکړه د شمال په طرف باندې تلو جنوب بیات کی او کله به جنوب په طرف باندې تلو به شمال یاد کی دیګه تشریح ملګرو راوګه چې خبر په طرف باندې ورزو دغه وجه داوا نبی کریم علیه الصلاه والسلام مخکې دا توریه کوله چې تر څو پورې استخبارات دشمن له معلومات ورنګي چې په دې طرف باندې قوا ور روانې دي تکتیک به کو کله په یو طرف باندې بدلیدل او کله په بل لیکن د خیبر په غزا کې دا مسله رسول الله ونکړه دغه وجه دا و الله رب عزت نبی کریم علیه الصلاه والسلام له ویلو چې زه به تر د خیبر در کومه بغیر د چې جګړې نه جنگ بګینې شي کېږي نو کو دشمن شر د امکانات او خطر ونی شي کمن ونی شي ام ان شاء الله مجاهدین بل الله روغ باس ځکه اطلاع امر د شوو
نو په دې کې رب العالمین یو شرط ولګاو چې هغه انسانان به د خیبر په غزا کې برخه اخلي چې چا په صلح د حدیبیه کې برخه اخیسته تکلیف حالات کې منافقانو د اعتراضونو وکړل چې سو وجنن چې د امن زیاده او باقي کې ډېر غنیمتونه دي او تاسو موږ منع کوي دینه معلومه شو چې د اسلام کې څه قومیت دي رسول الله ورته ویل شهیدا کته سو موږ سره د خیبر په غزا کې برخه اخلي خو چې غنیمتونه هغه بس تاسو نه دا د اقم مجاهدونه چې کوم د حدیبیه په غزا کې برخه اخیستي نو دی ویل دا خو نشي کېدی جګړه دې منګه وکړو غنیمت دی بل اخلي ځکه منافق انسان همیشه ټول نظر بده غنیمت او مادیات وبالي څنګه پیسې پیدا کو څنګه خرچه پیدا کو څنګه دا او څنګه دا تقریبا 1400 مجاهدین تیار شو او اته کسان بر قوم کې تیار شو نو ټول منافقان ځبه باندې کېنس رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شو ډیر بهترین مجلس بهترین جماعت ځکه ټول جنتین صحابه کرام دي او د دې په قیادت کې زموږ استاد محمد رسول الله دی عليه الصلاه والسلام منافقانو چې دغه بني خیبر ولا اطلاع ورکړه ویل که رسول الله در روان دي سره د فوج د امکاناتو سره نشته مخې لروزي ایسه ورته کمینونه شي قتل کوي وړي راکړه منافق يهود لاړل د غطفان د قبيله سره رابطه وکړه چې رسول الله سره د فوج نه روان دي مجاهدینو په موږ باندې اراده عملیات لري څه کول پکار دي وې زه تیار یم د قمقل امیرو رسول الله ویل دي دا خبره کې الامر المطاع والاحمق المطاع هغه قمقل چې دغه تابعداري کې دي شو چې کله به دا قوم د چا په خلاف باندې استعمالو تقریبا د یو امر سره به لزر کسان تیار شو ومن تیاری وې ضرور سره فوجان بزدر کم د زر خوښ نه غوډه کې ځان سره والے دی ورکړه قواوی دغه ځن روانه کړې او کمینونه وغیرہ د ارث برابر کړه او په دې طرف باندې د رسول الله مجاهدین روان دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو دوه کسان یا هغه څخه خلک راولېګل حوزه دي او کنانه دي چې حالات معلوم کی چې جنگ په کوم طرف باندې جوړیږي او قواوی کوم خور روان دي او کوم طرف باندې د جګړې دا کمین چونی ولې چې دا په خیر تمام شي په ګټه ځکه ارزه خو جګړه نشي کېدی بلکې دشمن تر څو برده شي چې نقطه ونی شي چې ام دا خلک بچي او دشمن له طرف ورواړي لیکن کیږي به هغه شي چې هغه څنګه الله غواړي څنګه الله د مجاهدینو کومک کوي نو هغه وش نصرت ورسره وکي د الله کومک او د الله نصرت په صبر باندې راځي او په تقوا باندې راځي په تشکیه باندې د قشنه په توبه باندې قرض حسن باندې د رسول الله په تابعداري باندې او شکل انسان په عمل کې اخلاص پیدا کړي جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام شباب په نامه باندې صحابي او د پر خپل ځمانه امیر مقرر کړي په مدینه منوره کې چې ته بس ما په ځمانه امیر مقرر کړي چې حالات راتلنو د خلکو د حالات د جنجال ته ختموا چې پښتني کېږي وغیرہ او د جنگ بیرغ د ورکه سیدنا و امامنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ویزا مدینه منوره کې شباب پاتې شو ابوبکر جنډا واخسته رسول الله د ملګرو سره روان شو پیغه به دا وشو چې بده کې څو واقعات را د ټول نمخ کې د ابو هريره رضی الله عنه ایمان ابو هريره سره رسول الله ډېر اوچته ملګری لري صحابي دي او طالب العلم تقریبا د نوم مبارکي درش اقوال محدثینو ذکر کړی دي چې څونه میږي صحیح قول دا چې عبدالرحمن ابن صخر یا عبد الله ابن صخر ابو هريره ورته ولي ویلي یا خدای پښو ساتره و د دیو جن رسول الله ورته د اسم کو نه استعمال کړه یا پیغمبر علی السلام په یو باغ کې د عبادت په نیت باندې لاړو د دې باغ د شوړو کې غونې شوري او د داسان راغونج کې په باندې ځان وردن نه کې ورته ویل شي یا ابو هريره په کومه باندې رااله دي نه انسان نشي راتلی به په دغه لختي باندې حدیث مشکات کې راځي په غیر عالم ابو هريره څخه د دوسه قبیلې نو راغه مدینه منوره له او دا رسول الله هغه ملګری دی چې پیغمبر علی السلام دره دعاګانې هم کړې دي ربا ابو هريره او داغه مور د خلکو په ژوندونو کې محترم کا محبوب کا مؤمن انسان به د ابو هريره سره د قشان دغه والدي سلامینه ساتي ځکه راز موږ مشتران دي صحابه دي چا به رسولم کړو چې دا دومره ډېر حدیث سره ولې دي ابو بکر صاحب دومره روایت نه دي نقل شوی د عمر نه دي نقل شوی استاد نقل کیږي دوی څو خبره وکړي یوه دا ویل چې تاسو په دې وخت کې
زمینداری وي دکانداري نه وي یو شی او بل او زما بل هیڅ نو سیوار دین چې په مسجد نبوي کې رسول الله سره ناستم او قانون داري چې طالب العلم په هغه وخت ډېر احادیث دي چې هغه خلکو سره تعلق ختم کړي دا چې جرګیم کوي او دنیا کتابم ګوري دا کار ویني شي دي هرکه چرته لاړوي پلانې سره راغلو د پیښور نه هغه سره منن شکر والو هغه ځکه مشپاو دي ځکه مشپاو او زکای د قران درس ده باندې ډیره ګرانه تمام شي ار سبب پرې دی او د قران له بوګه ورکای سینه بدل ورکای بعد دغه نه به د خپلېږي دویمه وجه ده وی اورس رسول الله ویل چې تاسو کوم ملګری سره صادر شته اتفاقی په دې ورځ باندې وسما سره نبی کریم علیه السلام خبر وکړه دا صادر مې راوښو شنی پورې مې یو ځکه د دې ورځ نظم حافظه وې د شوی د لکټه چې دا اره خبره ورواچو غلطه خطا کینا او دا زموږ د الله احسان دی چې انسان سره وکی بل ورځ باندې پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه وکړه داغه د احادیث په اړه کې او دا سوال په اعتراض کولو د خلکو باندې اعتراضونه کول دي دشمنانو چې دا اره خبره ته ولې بیانې وجه سره وی قران کې رب العالمین فرمایي چې کله دی وسړي سره علمي او هغه به د خلکو له بیان نه کوي په د باندې اسمام لعنت ته د ملائکم لعنت ته د ټول انسانانو لعنت دي د دین او مال یې راځي عثمان ابن عفان یو حدیث بیان کې د خلکو له ویلې قسم په الله کدا آیات نه ما چرته د حدیث تاسو نه بیانو دا ګران آیات دي امام قاسمی به خپل تفسیر او د آیت په تشریح کې دا خبره ذکر کړې ده چې کفار باندې لعنت سره ویلې شي دغه په صفت باندې لکه لعن الله اليهود الله د لعنت وکي په يهودانو سوارو لعن الله الكفار لعن الله الكافرين الله په کافر باندې وکي او په اقصى باندې لعنت ول جائز دي چې دغه کفر یقیني معلومي لکه ابو جهل عتبه شیبه او ابلیس کله چې یو چا کفر یقیني معلوم نه نو هغه باندې لعنت ول به مناسب نه دي خاص کر چې جنجال او لنجت جوړیږي ایمان راوړو نو وی د شباب په امر باندې او دغه پلاس باندې ورته رسول الله چرته ویغلار د خیبر را سړی په روان شو تقریبا د نبی کریم علیه السلام خاله په دې وخت کې راورسېدو چې غزا ختم شوی و او غنیمتونه مجاهدینو تقسیمول ذکر رسول الله د محرم او د سفر د دوه میاشتې تقریبا 2 میاشتې سره په سات 2 میاشتې په دې ځای کې تیری کړې دي ورسره ان شاء الله چې بری غړي نشه واقعات او جګړې وشوي کله شرال رسول الله ملګرو د غنیمت کې برخه ورکو کني ورکو بعض ملګرو ویل نه در ورکول په کار نه دي نه ابو هرره شپې چې اعتراض پاغه وکي هاذا قاتل ابن قوقال ودا خو ابن قوقال قاتل له څه خبره د خلکو له ذهن ورکاو هغه پر باندې اعتراض وکړو چې ته خو پلانې کما دا قتل کړي په دې وخت کې چې ما ایمان راوړې نه کوی نه خو هاته فیصله په دې باندې وشوه رسول الله ملګرو ویل چې د غنیمت کې برخه ورکول په کار دي ابو هرره شپې برخه ورکړه بل پیغه کې دا وشوه جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام نه دلاره معلومه نه و دوه کسان ځان له انتخاب کړه به ضبط ځکه معلومه نه و سید دومره معلومه چې خیبر علاقه یو دوه کسان لوي ویلي چې تاسو موږ له راهنمایي کوي راځي چې لاړ شو ویلاړ اول جبل عشیر علاقه رااله دغه نورسه صحابه علاقه رااله دغه نورسه به رجی علاقه رااله به ایسه به خیبر خو یو ځل چې کله ورسېده وېد شو چرای و چې څلور طرفونه لارې لاړې رسول الله دې ملګری ویلي وی رسول الله خو خاصه کبدل رجوم خبر راتلی شو کبدل رجوم خبر راتلی شو کبدل رجوم تلی شو کبدل رجوم تلی شو چې کوم صحوا کوي نبی کریم علیه السلام ملګرو ویلي وی دلارو نمونه مال آیات کوي دا لاره وسنه میږي ودا حزن یاره ودا خو سخت او د غمونو لار د په رواني ګنا رسول الله نیک پال نیو او نیک پال جایز دي کلمه صالحه يسمعها الرجل یو نیک کلمه دا چې یو سړی واوري او سړی پاغه باندې نیک پالونی شي بدپالی په اسلام کې نشو نیک شتا ودا بل سنه میږي ودا چې شاش نه میږي شاش رسول الله ویلي په دې باندې من زو وجه دا چې دې کې معنا د تشويش ته اصل چې موږ بری ملګرو باندې ګډوډواله او خبرت رانیش ودا لار سنه میږي ودا حاتب دا معنا د شپې لرګي راټولون کې چې پاغي کې مار لړم سره در ارسره راټولي ګیرو په دې کې خیر او شر معلومیږي په دې منځو ودا لار سنه میږي و مرحب دې کې معنا د وسط او د پر خیره رسول الله ملګری لوی علیه الصلاه والسلام و مونږ شروانی ګو په دې لار رواني ګو امید دار چې الله مونږ باندې پر اخیره ولي نیک پالي ونیو بل مسله به دا وشو چې د ملګری په دې لار باندې روان و او قانون دار شیخ الاسلام ابن تیمیه لیکي
مجموع الفتاوا کتاب الجهاد کې چې د خوشحالي لاره د راحت لاره د غمونو د ختمېدو لاره هغه مجاهدینو ده او دا تجربه را تاسو وګورئ د پاسه په بمبار کې لاندې د بمان لاندې خان مصیبتونه پر روانه ډوډۍ بنئ مشکلات وي یره وي خو هغه بهترین د خوشحالي جماعت چې هغه امدقه جماعت د کوم د مجاهدینو دي ملګرو ویل چې شیرونه به څوک نه وي په دې وخت کې پیدا شیرونه ویل جایز دي چې کله مجاهدین غلبه کې جذبه کې راولي او په اسلام باندې ورزي لکه باز ملګرو به ویلي نو عامر ابن عقوا ویلي یا رسول ملګرو لې ویلي زبر دا وایم هغه ډېر نشه شیرونه ویلي اللهم لولا انت محددینا ما تصدقنا ولا صلينا الله کته شرط نه وینم موږ به هدایت نه وشوي نه به مشرته منځونه کړي نه به مروجینی ولې وي نه به خیراتونه ور کړي وي او داخل کو موږ باندې تجاوز کړي دي افراط کړي تیزه کړي کمه زیته کړي دوز موږ د کو پرته ملړی موږ چرتم دیلا تیار نه یو دا شیرونه شو ویلي نبی کریم علیه السلام الګورنه پښتنو کړو دا شیرونه شو ویلي وی عامر ابن الاقوا وی الله دې ور باندې رحم وکي دا دعا چې وکړنه یو سړی راغی یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله دا دعا دی ولې کوله ځکه نبی کریم علیه السلام چې چاره دعا وکړه چې الله دې په رحم وکي هغه به شهید کېدو هغه به پاتې کېدو نه دا غوډه قیمتي سړی دی موشت ملګری دی پرې چې داس موږ په دې منځ کې ډیر وخت اوسېدلې و چې موږ ډېری پیدا خسته وي اما کو چې به دایسه په خیبر کې شهید مشو عامر ابن الاقوا الشهید رضی الله تعالی عنه به یو بل صحابي شیرونه ویلي انجشا اغم دا شیرونه ویلي رسول الله ورته ویلي یا انجشا روي دا کله چپ شو درېګا اسینه دا شیشې را ماته نه کی اې دې څه مقصد شیشې دا معنا چې زنانو تشبيه رسول الله د شیشو سره ورکړه چې کله د شیرونه ویلې نو په دې باندې دا وکانم تیسل دا زنانه په دې بره اسونه باندې ناشري وکانو باندې ناشري ټینګ باندې شلاندې بره پروژه لاسونه به ماچ له گزاره وکا او دویم مقصد دا چې کله ته شیرونه وې تبان د زنانو مینه محبت سره پیدا نشي دی ورته ویلې په دې منځ کې بل په خدا او رسول الله ملګری ویلې ذکر بتا سو رب العالمین کوي دای باید اوچت ذاکری عابد باید اوچت ذاکری او مجاهد دا خو به د ټول نه ذکر رب العالمین کوي زه تر به تاسو سره سات صحابه دا ذکرونه شروع کړ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر په بزور باندې आवाज له اوچتواله ورکی رسول الله ملګرو چې اربا ولا انفسکم اسما ملګرو په خپل ځانونو باندې لږ شفقت وکړي فانکم یقینا تاسو आवाज هغه ذات نه ورکوي چې هغه تاسو نه لري دی یا کون دی الله خو تاسو نشته لري په اعتبار د علم معنا پټی کوي ورو اې دې دا خبره معلومه شو چې ذکر په ټوله عبادتونو کې بهترین ذکر عبادت دویم چې دا معلومه شو چې اصل په اسکارو کې اخبار پټواله مگر کوم ځای کې چې الله او رسول د جهر مسلې کړی وي البته به جهر ویل شي لکه تلبیه اذان یا باجنور اسکار دریم ته دا خبره معلومه شو چې رب العالمین ګور کون نری هغه د ارچه خبره اوري وی ویل په خپل ځان باندې رحم پکار دی نو چې په میدان د جنگ کې ذکر په زور باندې پکار نه دی نو په دې ځای کې چې هغه د امن ځای د راحت ځای ازغه په طریقه ولا سره پکار نه دی علت مرتضی ذکر کې تاسو کو نو غیب لاواز کوي نه شرط په ذکر کې ابن خیبر رحمه الله فرمای دا څلور خبرې دي یو دا درې خبرې چې عقیده بر توحیدی دویم د محمد رسول الله تابعداري او دریم اخلاص سوره احزاب کې ان شاء الله راشه ال تبر ذکر تقریبا څه کم سل پیدي هغه ذکر کړی دي به او باغ باندې خبره کو پاکم کې په ذکر وشو کومه پیدا ده بل په کدا او شوا جناب نبی کریم علیه السلام مجاهدون لویلی سب بندي سره بځای نیغ سپونه بده کې به کمې زیاته کوي نه یو خو په دشمن باندې روب راځي او بل تنظیم نظم او نسب دا برابرېږي یو ملګری او چې هغه دې سب بندنه مخ کې لاړ رسول الله ملګری لویلی ودا صاحب څوک چې تلاړو پلانې ویره والے قیدی کې الته سزا دا و چې وې تاړو بس دا به سزا ونه چې تعالی پیغمبر علیه الصلاه والسلام ویلي ته بری سب باندې باندې نو څه وجه چې تا په دې سب کې ماتواله را وسوړاندې والو سوال دی وکی هغه قید لواچ بل پیغمبر کې دا و شو چې کله د مازیګر منځو کې صحابه علی اخر نبی کریم علیه السلام نږدې شو ملګرو لوي ویلي وې دا خپل توخې راوړي چې خوراک دلته وک تو شدن نه راوړي او مجاهد انسان باید وختي خپل ځان برابر کړي ملګرو سره څو په دې وخت کې ستوان و
هغه کې وبو غیره دا واچره بعد هغه هغه به وخړ په دې باندې اکتفا کوله تر دې پورې چې د مقام وخت راغی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د مقام وخت منځو کې ستوانه خلکو د خپل کنګالم نه کړو د شوم نه کې اې دینه دا خبر معلومه شو چې کم شي په اور باندې پوکړې شي مخکې د حکم هو چې ورسره به انسان ته او داس کوي خو ست دا خبر معلومه شو چې دا حکم منسوخ دی او داس لازم دی بلکې واقع په مرتبه استحباب کې شغل کې ابواج دغه وجه دا یو خو چې انسان په خپل کې وکا ستوان و غیره مختی هغه الفاظ سماده کېږي نه د سمت پکې وړواله د دې وجنه شریعت مطهره موږ امر کړی دی چې کله تاسو منځله ودرېږئ نو کم از کم مسواک په وخت کې استعمال کړئ تر څو پر رب العالمین سره موږ ملاقات وشو دا صفای د خپل ډیره کارش د ماخصه موږ مسلمان کې جمع بین صلاتین دا جایز ده سنت طریقه ده د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام په سفر کې خو بالکل سمانات نشه لیکن په حاضر کې کله کله جایز ہے همیشه عادت جوړول نه کله کله دا پکاره وې دې شکل وکړه د ماخصه مجرا مخله کې احناف علماء قائل دي په دې طریقه چې تاسو به د ماقام د منځ روسته کوي او د ماخصم بر مخله کوي د ماقام په ورسه وخت کې او د ماخصم د مخ کې وخت کې دی وشي جمع سوري رسول الله وی تر مونږ کړه د دین دا خبره معلومه شو چې کله د ماقام او ماخصم جمع بین صلاتین یو شړې کې وی تر لبایت کې ونیش وجه سره یو خو د رسول الله طریقه دا نه و دغه ډیره وجه دا چې وی تر د شپې په اخر سکه کې دی دا په سورلې باندې کې دی شي نو صرف دا فرض وکا ویتر به تکاینا دغه سنت طریقه دا چې د شپې په اخر سره هغه انسان وږي اې دې را په دې خبره په خدا وشوا نبی کریم علیه السلام ملګرو لوي ویلي وې د شمال په علاقه باندې حرکت پکار دی چې بنی غطفان هغه د دې خیبر والا کومک لراځي چې موږ یې اسلام خونس دي کې به دوه طریقې شي یو طریقه را چې دغه قواوی راځي نو موږ دغه مابین موږ د دوی دغه مابین کې واقع شلارم په قطع کړه دویم که جګړه چرته سخت شو هغه تختی به لار باندې زمون قواوی به مخله پرتی تختی دینش ودا غوړي راخه خبره ده په دې منځ کې دغه سره به تمو کړل چې تاسو د دې خبر والا تایید مکوئ موږ به تاسو درې مې څخه جوړې درکو هغه ویل نه به ورته چې نسب بدل کو نیمای وینه دلم تیار نه یو به ورته چې د یو کال په اندازه باندې به کجوري درکو وې دلم تیار نه یو هغه ډیر غرور بدمعشان و دماغ اوچت اندازې له خطر او چې موږ جګړه کوو موږ تایید کوو اې دې خبر والا تاسو موږ لټینګي نه پیدا ته دا معلومه شولا چې کله د اسلام ذلت په یوځای کې وینا ته کافر له مال امکانات مر کول چې درڅو پر دغه شر نه ور باندې ځان وسات یو کافر په یوځای کې او پوهیږي چې زما په دې ناس ولاړه زما پر تحفه باندې زما په ډالې باندې د اسلام بے عزتی کیږي نه او اسلام په غلبه ورځي نو دا غسر ناس ولالم کولې شي رسول الله ته ګوردا طلب کړي چې درې مې څخه جوړي والي نصف والي دیو کال والي دا به اسی سادهګان چې پلانې سره ګوردا پلانې په دې خوا کې وګرځیدو دا خو کافر دی دې په خوا کې څنګه نه راکینی دلته بر اسلام ډیر په وخت اوچتواله اور باندې راتلو مگر کله چې ذلت د اسلام راځي نو بیا هغه کار ته رېګ نه دلیل پیدا دی سليمان عليه السلام له بلقیس تحفه راولېګلې ودا مې پکار نه دي هغه ارسلت کړی ولې په بل طرف باندې جریج ابن متا مخوخش بادشاہ رسول الله له دوزنه نه راولېګلې نسرین او ماریا یو دلدل راولېګلو او یو جوړ جامي هغه ته قبول کړی د کافر نه تحفه قبل اول څنګه یو څنګه دې بده کې تقریبا اتلس احادیث دي د حربي کافر نه قبلې نه چې د اسلام به ذاتی بګی راځي اما عام کافرانو نه کجر قبول مقبول شي ان شاء الله سو مرعات بني بل پیغام کې دا وشو چې دې دشمنانو به ارش باد څوکۍ او پیره کوله چې رسول الله محمد درانش پدیش په باندې پیخه دا وشو چې ایسه دوی ملاس و او شاسواران به مخ را لګل چې د الله تعقیب کې وی ګوري چې اسنه د محمد خواب راغلی نبی رسول الله خپل ملګرو له چې راځي حرکت شکل اور باندې وکي زمیداران شکل زمیداری له روته چې ګوري د رسول الله قوای مجاهدین راغلي دي یو د مشغه وکړي محمد والله محمد والخميس قسم بالله محمد سره د فوجین راغلي مجاهدین راغلي بیرته په منډه کړه د کورونه نه واته زم بشه دروازه را باندې کړو ور باندې راغی شړق پیګه به دا او رسول الله دعاګانې مو وختلې وی ویل اللهم رب السماوات اے رب د اسمانونو واغه چې بر اسمانونو کې لري اے رب د اسمکه واغه چې بر اسمکه باندې وسیږي اے رب د شیطانانو واغه چې دوی گمراه کړی دي اے رب د هواګانو واغه چې دا هوا په چا باندې ورځي منګه پنینو سبتا باندې من شرهم
د شر د دوینا او د شر د قرین او کوم شر چې بری کې واقع دی بل روایت کې دا راځي چې د محبت دعا وکړه دغه نورسه پیغمبر علیه الصلاه والسلام معسكر په ځای کې جوړ کړي مرکز جوړ کړي خباب بن المنذر په نامه باندې صحابه راغی ورته ویل یا رسول الله دې ځکه چې تا دا مرکز جوړ کړي آیا دا تعالی رب العالمین ویلي دي که سخت په نظر دی کله رب العزت تعالی ویلي برش ولعين فسستر کو بالکل موږ دې تیار یو زموږ د الله امر موږ منو لیکن که چیرته سخت په نظر یې تعالی مشوره درکوم زموږ مرکز پرې ځکه جوړول دا غیر مناسب ولی یو خو دشمن سره خوا په خوایو زموږ مرمه یو غشي غول رسیږي نه او هغه موږ لاره رسیږي دویم موږ په ډګر باندې ښکارا میدان او هغه کلاګانو کې دي موږ هر حرکت چې کوو هغه ویني خوشي هغه هر حرکت کې موږ نه وینو دریم موږ د کجورو په دیمنس کې په ټیټه کې هغه موږ باندې په اسانته باندې برید او تعرض کولای شو موږ اور ماینو شو کولای خبره دارا چې دې چې موږ د خپل مرکز او معسكر بدل خدا بډې راخی رسول الله ورته بالکل دا کم نظر شتا پیش کې پم دي عمل پکار دي تشکیل برابر کې انس بن مالک فرمایي وزرا طلحه سره په اسمانه کې نسم او نبی کریم علیه السلام مولیدو وی چې دا لنګ راوچت کړو په اسمان د ناسو بری کوڅو کې د شي نږدې و چې زما زنګون د نبی کریم علیه السلام د زنګون سره ولګېدو ویني په نږدې ورغه چې کله یو خاله ورل نو په دې وخت کې وی ویل چې سبب دا جنډه هغه چاله ورکول کیږي چې الله او رسول دا سره مینه ده او د الله او رسول سره مینه ده دا څومره کمال چې الله سره مینه وکي محمد رسول الله سره مینه وکي سبا چې ارمل غره راغنه هغه په دې ته مباینه چې مال به आवाज کې او مال به आवाज کې او مال رسول الله ملګرو لوي چې اینا علي بن ابي طالب علي صاحب شرط لري مجاهدینو ورته ویل یا رسول الله دغه پر رسول کې لږ تکلیف دي درد ور باندې راغله خیمه کې پرو دی وره والی علي صاحب راوس چې کله راوس نبی کریم علیه السلام مخ کینو داستر کې شو کړه باغ کې دردونه و غړول نه شوي محمد صلی الله علیه وسلم هغه دم کې او د خپل لاړ مبارک ایسه باغ باندې پورې کړې رب العالمین د سی برابر کې علي سے فرمایي چې به تر قیامت تر مرګ پورې ماته شکایت ونه کی در محمد رسول الله معجزه وا او دې ورته ویلي وېدا بیرق بسن سروالي اول به خلکو له دعوت ورکې که دعوت اومنو په به هوا الا کنه به اعلان د جګړې لري او د شي الفاظ ورته استعمال کړه لئن يهدي الله بك رجلا واحدا چې صاحب وجه من الله یو سړي له هدایت وکي دا به د سلسله کان نه بهتر شي د الله په نامه صدقه شي پروایت ابن اسحاق د شرازي وې چې سل کافرانو ته به وجه کې اوجنه پاګه کې به دومره اجر نه لکه دا یو کشور باندې برابر شي دا روایت راغلی معنا دا خو د څنګه حال شه دی وې چې کله علي صاحب جنډه واخصه حرکت وکي اول یو قلاله ورغه نعیم قومندان پاګه کې وشیدو د اسلام دعوت ورته وکي تعال اسلم تسلیم اسلام راځي جوړ وفات شي هغه کافر ورته ویلې ته مال د اسلام دعوت راکې اسلام د خپل ځان سره وېسا جګړې لړغلې راځي چې میدان د جنگ سره کته شو ډګر لا علي شه ورته اسلام نه قبلې وینا وینو ایسره ځواړه یو بل میدان لکی واته او جګړه په دې کې سره شروع شو نور روانه چرچم پرز باندې ان شاء الله کې چیرته ژوند دیو نبی بد علي بن ابي طالب او د قشان د نعیم د قوم ما بین کې کوم تمرینات وشول او کوم بریدونه یو بل ما بین کې وشول دوه میاشتې رسول الله په دې غزا کې تیر کړی د ډېر سخت غزاګانې شوې د اسلام په غزاګانو کې خطرناک غزا ده فتح الله به مجاهدین لور کړه په کوم کې بیت باندې څنګه هغه به ان شاء الله در روانه چرچم پرز باندې به من او تاسو تشریح کو